ونه تلم زه دا وایم که دا سړی په سړو پسې راغلی نو بیا خو به نه خفه کېږي ځکه د سړو سره ملاقات په راشه ما سره کښېنه بیټه کې زما تره زوی راغی راځه پلاني کې به چای به وڅښو ګپ شپ به ولګو ډوډۍ به وخورو شپه وکړه کښېنه هفته کښېنه بس بیا ځه خو چې دی کله بهر ته ووتو خفه شو چې زه کور ته به ونه تلمه نو لکه ته تپوس کوه ته په دې ښځو پسې راغلی که په دې سړو پسې راغلی که ته په ښځو پسې راغلی نو بیا خو صفه ووایي زه ښځو لیدو له راغلی یم او زه کور ته دننه تلو له راغلی یم دا څه خبره شوه چې ته په دې خفه کېږي چې زه کور ته دننه لاندړم و زه یو کور ته ورشم د یو کس سره میلاویږم تره زوی مې دی ماما زوی مې دی ورور مې دی د هغه سره ملاقات کوم په د هغه سره ملاقات مقصد او که چېرته د دروازې نه اخوا د ور نه اخوا د زنانه تپوس وکړي چې پلاني یې څنګه یې واړه دي څنګه دي هغه پلانۍ څنګه وه په دې کې څه حرج نشته دې کې اهتمام پکار دی د پښتو په معاشره کې د دې مسلې ګوره ښه سخت کمی دی ښه ډېر کمی دی چې موږ د شرعي پردې لحاظ نه کوو شرعي پرده موږ څه ته وایو صرف دې ته وایو چې دا زنانه کله بهر ته وځي د کور نه نو دا دې بیا برقه استعمالوي او دا دې مخ پټوي بس دې ته پرده وایو ښه کور کې دننه دا لا پرېږده ډاکټر صاحب ځوان شیر به کور کې دننه ناسي یو او هغه ته به میز پروت وي په هغې به بسکټ او چای او هر څه پراته وي او خپه به په خپه اچولي ته تپوس وکړي داسې وي دا چې زموږ د ښځې نکاح رور دی دا پکې لا بل نیکه دننه ناست دی او بل ځوان شیر ناست دی نه دیني رور خو جدا دی دا د نکاح رور دی هغه بل چې بیا دی دا بل پکې ناست لکه داسې دی وایي ده ته زما ښځې رور ویلی دی نو داسې خو بیا یو دا شریعت ته مسله ټوله ختمه کړه موږ ټول د یو بل وروڼه خویندې یو انما المؤمنون اخوه زه به ووایم چې دا پلاني ته ما خور ویلی ده هغه به وایي چې دا زما رور دی زه به هم دننه ځمه ادي منکر راځي قصه ختمه شوه موږ ټول د یو بل وروڼه خویندې یو خو د هر رور او خور دا مطلب نه شي چې موږ خورونه خویندې یو د شریعت ته حدود دې پایمال شي او دا دې ختم شي د احکام نه دې سورة النور کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده سوال دا دی ما تاسو ته په اوله کې دا ویلي چې سورة النور کې الله د فحاشۍ لارې بندي کړي دي یوه د فحاشۍ لار دا ده چې کله شرعي پرده په کور کې نافظ نه شي کله د تره زوی سره لین جوړ کړي زنانه کله د ماما د زوی سره جوړ شي داسې قصې راغلي او زموږ خواله ډېر راغلي دي کسان راشي تپوسونه کوي اوس څه وکړو ورب الکعبه زما خواته په سونو مسلې دي چې راغلي دي د تره زوی مې دا کار کړی ماما زوی دا کار کړی دی پلاني دا کار کړی دی پلاني دا کار کړی اوس څه وکړمه زه ورته د دې حل نه مخکې دا ووایم چې ګوره دا نقصان د راتلو وجه دا وه چې تا په شریعت باندې عمل نه و کړی تا په سورة النور باندې عمل نه و کړی که تا په سورة النور باندې عمل کړی په شریعت ته عمل کړی نن به ستا په کور کې دا مسله نه